الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلاة جوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو، والله سبحانه وتعالى من طول الدين بوه نصيبك، والله سبحانه وتعالى بیا موږ ټولو ته په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اولنی سوال د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ مړ شي او یا د اختر په ورځ مړ شي او یا د رمضان په میاشت کې مړ شي، نو دوی ته د قبر عذاب نه میلاویږي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، اول دغه مسئلې د رضو د جمعې شپه او د جمعې ورځ دې باره کې یو حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی د عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما نه. هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلة الجمعه. یو مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه مړ شي، الا وقاه الله فتنة القبر، الله سبحانه وتعالى به د قبر د فتنې او د عذاب نه په امان کې ساتي. دا حدیث امام ابن حجر او داسې بعض نورو امامانو ضعیف ورته ویلي دي، خو شیخ الباني رحمه الله وایي داسې نور هم روایات شتي، نو د ټول طرق چې راجمع کړي نو دا حدیث حسن دی او سند صحیح دی. نو دا مسله خو ثابته شو د حدیث نه چې سړی د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ، نو الله یې د قبر د عذاب نه ساتي. دا خبره ورسره دلته یاد ساتئ چې دا خبره داسې علی الاطلاق نه چې بس څوک مړ شو د جمعې په ورځ او جمعې په شپه بس دی د عذاب نه بچ شو. د دې سره نور شروط دي چې هغه د نورو نصوصونه د قرآن او د حدیث نه ثابتي. لکه اوس یو سړی د مړ شو په شرک باندې، د شرک عقیده ده، بابا پرس، پیر پرس، قبر پرس، او د جمعې په ورځ مړ شو، دیم د قبر د عذاب نه بچ شو. څه وایي؟ نه. یو سړی د مونځ بالکل نه کوي، مړ شو، دی د قبر د عذاب نه بچ شو. څوک مونځ نه کوي بالکل، رسول صلی حدیث کوي دا کافر دی. نو دا خبره یې د ساتي چې د هغه چا د پاره چې عقیده د توحیدی، عقیده د صحیح د توحیدی، د الله بندگی یوازې کړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري. خو بیا هم انسان د هر انسان نه ګناهونه کیږي، نو که څه ګناهونه ورته شوي هغه به ورته الله وبخي. دا خبره پکې اهمه یاد ساتي. بس زموږ دا خلک اکثر چې څوک مړ شي به د هر چا مبارک وي، خوش قسمت او د جمعې په ورځ مړ شو. خو دې ته موږ ګورو چې عقیده یې څه عقیده وه. که دا عقیده ورانې بیا خو هېڅ خوش قسمته نه دی. بیا که دی په هر ورځ مړ شي او که په هر ځای کې مړ شي، خو ده ته بخانه نشته، ځکه چې عقیده د شرک او د کفر ده، والعیاذ بالله. بیا راځو دې مسلې له چې د اختر په دې ورځو کې څوک مړ شي، لوی اختر اولنی ورځ او د وړوکي اختر، نو دې باره کې څه نه دي ثابت او منډه به کې ماته څه معلوم دي چې دې باره کې څه راغلي او پای کې څه فضیلت دي څه راغلي، الا دا که یو بل سبب د لاسه مړ شي. لکه اوس یو سړی د اختر په ورځ مړ شي او نیک عمل کې لګیا و، نو دا خوش قسمت و دې دلاسه چې نیک عمل کې لګیا و، نه دې دلاسه چې دې څه کې و، دې د اختر په ورځ کې و. د اختر په ورځ باره کې څه نه دي ثابت. بیا رسول د رمضان د میاشتې، نو خاص د رمضان د میاشتې مبارک کې داسې څه نه دي راغلي چې څوک د رمضان په میاشت کې مړ شو نو دی به د قبر د عذاب نه الله بچ کړي، داسې څه نه دي راغلي. خو دومره ده چې څوک د رمضان په میاشت کې مړ شي نو الله نه امیدونه ډېري چې الله به یې وبخي. وجه دا دی چې حدیث کې راځي چې کله رمضان میاشت شروع شي نو د جنت دروازې کولاوي شي، د جهنم دروازې بندي شي، د الله رحمتونه ډېر راورېږي، برکتونه ډېر راورېږي. د روجې په باره کې راځي، روجه جدا ده او رمضان میاشت ګوره جدا مسله ده، دغه چې روجه خو ته عام ورځو کې نیوي شي،
د روجي مبارک یو حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او باغی کې دا دی چې من صام یوما ابتغاء وجه الله چې یو ورځ روجه ونیو د الله د رضا دپاره ختم له بها دخل الجنه. نو که دې حالت کې دې مړ شي د دې لپاره دا فضیلت شته چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دی به جنت ته ننوځي او دې حدیث سند صحیح دی. حاصل د خبرې دا دی چې د جمعې ورځ او شپه د دې لپاره دغه حدیث دی ثابت دی که نه دی؟ ثابت دی. اختر د ورځو نشته، رمضان میاشت نشته. ها روجې په حالت کې دغه یو حدیث یو روایت ملاویږي او دا خبر ما وکړه منځ کې د روجې په میاشت کې یو سړی مړ شو، رمضان کې مکه کې مړ شو، مدینه کې مړ شو، ذوالحجې په اولني لسو ورځو کې مړ شو، د عرفات په ورځ مړ شو، مسجد اقصی کې مړ شو. داسې قسمه ځایونو کې یا وختونو کې چې سړی مړ شي نو د سړي امیدونه د الله نه بیا ډېري. دا خبره صحیح ده، خو جزم داسې نشو کولی پخه ټاپوله نشو راچولی چې د الله د قبر د عذاب نه بچ کو یا د جنت ته ننوتو. خو دومره ده چې په دې موږ امید ډېر ساتو د الله نه چې په اوچت ځای کې وفات شو یا په اوچت وخت کې وفات شو. نو دلته دا فایده هم بیا د ساتي چې موږ ته هغه پته نشي چې کله به هغه مرګ په اوچت وخت کې راځي او په اوچت ځای کې به راځي. مسلمان له پکار چې همیشه څه کوي، کوشش کوي که سړی دې ته پرېږدي چې رمضان په میاشت کې ماله مرګ راځي یا ذوالحجې په اولني لسو ورځو کې به راځي، نه دا قمقل دی. لږ څه پته لګېږي چې ته روجې ته ونه رسي او تا ته چا ویلي چې ته به په روجه کې مړ شي یا ذوالحجې کې به مړ شي یا په حرم کې به مړ شي یا په مدینه کې به مړ شي. که ته په هر ځای کې او په هره زمانه کې ښه عمل کوه، کوشش کوه چې په ښه عمل دې اخر خاتمه شي. الله سبحانه تعالی زمونږ اخر خاتمې په ایمان سره کړي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې هغه کوم مستحب وختونه دي چې په هغې کې مسواک استعمالول پکار دي. الجواب، مسواک دا مسله ما تفصیلا بیان کړې ده د مشکات په درسونو کې. ما ته ښکاري دوه درې درسونه موږ په دې باندې کړي د مسواک احکام او مسایل. هغه لازم یو پیر ټول واورئ. دلته به صرف زه مختصر بعض ځایونه ذکر کړم چې هغه معروف دي او قرآن او حدیث نه ثابت دي. یعنې داسې ډېر زیات ځایونه دي او وخت موږ څه دومره نشته چې هغه ټول ذکر کړو. یو هغه وخت مستحب چې به یې کې مسواک استعمالول پکار دي د اودس په وخت کې او مانځه ته چې ودرېږي دغه وخت کې. حدیث کې دا راځي چې لولا ان اشق علی امتی، که چېرته زما امت ته دا خبره نه ګرانېدی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه، ما به ورته ویلی چې د هر مانځه سره څه کوئ، مسواک استعمالوئ. په یو روایت کې راځي مع كل وضو، د هر اودس سره. نو د اودس چاردام چې کې دغه ټیم کې مسواک استعمالول د مستحب وخت او دغه چې مانځه ته ودرېږي دې ټیم کې. بعضو فقهاو دا خبره لیکلې وي مانځه ته چې ودرېږي دې ټیم کې مسواک نه وایي. ولې؟ وایي ته چې مسواک ووایي نو کېدای شي وری دې څه شي، وینې شي، نو چې وینې راووته نو اودس یې څه شو، مات شو. دې کې دوه خبرې. اولنۍ دا خبره موږ بار بار بیان کړې تفصیلا د دلایلو سره چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. دویمه خبره دا ده مسواک دی وایي کشتي دې نه کوي که نه. مسواک چې سړی معمولي استعمالوي داسې هلکه غونته کې د هغې سره غورۍ نه ویني چې اوس مسواک سم کار دی ورته ویلی او بیا مسواک ته یې ماغی چې لرګی دې راوړی نو د هغې د لاسه لازم ورئ چې د هغه بیا وینې کېږي. خو چې مسواک ته تازه او په طریقې استعمالی نو ورئ ورسره نه وینې کېږي او که چېرته وینې شوې نو اودس پې نه ماتېږي. دویم وخت مستحب کور ته چې ننوځي. دې کې مې یو حدیث دی د عایشه رضی الله عنها په صحیح مسلم کې. هغې نه چا تپوس وکړو بأي شیء یبدأ رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل بیته، کله چې رسول صلی کور ته ننوځي اولنی کار څه کوي؟ هغې ورته کان اذا دخل بیته بدأ بالسواک. رسول صلی چې به کور ته راننوتو نو اولنی کار به دا کوي چې مسواک به استعمالوه. وجه دا چې وړو سره به خبرې کوي، د ښځې سره به خبرې کوي نو چې د خولې نه بین نه ځي. څنګه چې دا ښځه څنګه چې ته دا غواړې چې ستا ښځه پاکه چې تا سره میلاو شي نو دغه شان دا ښځه هم غواړي چې د خاوند څه دی پاک.
دریم مستحب وخت چې کله انسان د خوب نه راپاسي. په دې کې یو حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حذیفه رضی الله عنه وی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله شپې د خوب نه راپاسېدو نو دا خوله به غاښونه به مسواک مګل. څلورم مستحب وخت چې یو انسان داسې څه وخوري چې د هغې د لاسه د خولې نه بینځي، یا ډېر وخت سړی وږی چې کله سړی ډېر وخت څه ونه خوري نو د خولې نه بینځي، نو داسې ټیم کې مسواک استعمالول ده مستحب دي، ځکه چې مسواک استعمالول د صفایي لپاره دي. پنځم وخت چې کله جومات ته ننوځي، او دا په عام دلیل کې د راځي الله یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. د آدم بچو وی کله چې تاسو د سجدې لګولو ځای ته ځئ نو خپل ډول کوئ، او ډول هغه ښایسته لباس، او په ډول کې دا مرض چې د انسان خوله صحیح هغه پاکوي. بل دا چې د جومات کې ملایکې مسلمانان پکې را جمع شوي نو چې د خولې نه دې ګنده بین لاړ نه شي. شپږم مستحب وخت چې کله انسان قرآن وایي یا درس په مجلس کې کینی، حدیث وایي، مسلې بیانوي، نو داسې ټیم کې هم دا غوره طریقه ده چې څه استعمال کړي مسواک. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې دا بس خلک په لاس باندې لاس زخمی کی او سټکې په ولي کی یا په تیزابو سره سیزي او سټکې په کې ولي کی، نو دا کار جایز دی او کنه؟ الجواب دا ناروا او حرام او ګناه ده، ځکه چې په دې کې ځان ته عذاب ورکول دي او ځان ته دړ او تکلیف ورکول دي، او په دې باندې د مسلمانانو اجماع ده چې یو مسلمان خپل اندام نشي خرابولی، یو انسان خپل اندام نشي خرابولی. امام ابن حزم رحمه الله دا خبره کوي په مراتب الاجماع کې واتفقوا انه لا يحل لاحد ان يقتل نفسه. یو سړي د پاره نه جاي چې ځان مړ کړي او یا د خپل اندامونو یو اندام پرې کړي او یا ځان ته څه تکلیف ورکړي په څه طریقه باندې، یا ځان وسیزي، دا ټول ناروا کارونه، حرام کارونه. او دا خبره یاد ساتئ، علماء په کتاب کې دا خبره لیکي وی اجمع العلماء، په دې باندې علماء اجماع ده ان الادمي لا يملك نفسه، چې انسان د بدن چې کوم دی دا د دنه دی، دا چا ملکیت دی؟ د الله ملکیت دی. نو د الله په ملکیت کې ته داسې کار نشي کولی چې هغه الله نه غواړي. اول خدا خبره. دویمه دې کې تشبه د دمانو سره او د کافرانو یهودو نصاراو سره او د عاشقانو معشقانو لیونو سره. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې ځان د کوم قوم په شان کې د هغوی سره شو. نو دا اکثر د فلمونو د ډرامونو د هلکانو او جنکو دا چلونه زده کړي. هلک په جنۍ مین دی نه، نوم به ولیکي په مټ باندې او تیزاب به واړوي یا به شیشه باندې دغه کړي، وګوره څومره په مین یم. دا ټول کارونه د ډمانو وي او دا کارونه درنو خلکو نه دي چې درون انساني او مسلماني بیا او بیا درون پښتني. دا ټول خبرې چې پکې راجمع شي نو بیا خو د هغې نه ډېر درون انسان جوړېږي، ځکه چې انسانیت یو د دې خلاف دی. انسانیت ته دا انسان له ضرر مه ورکوه، خپل ځان له ضرر مه ورکوه. بیا اسلام ته د دې نه منع کړی. بیا د پښتو په معاشره کې دا کار څومره عیب دی چې ته په یو جنۍ باندې مینې او د هغې د نوم یو حرف دی بخپل لاس لیکلی دی یا جنۍ د هلک نوم لیکلی. بعض ځایونه کې موږ د پښتو د معاشره په دې ذکر کوو چې د خبره ښه مضبوطه شي، یعنی دا اصل چې دغه پښتو نه د اصل هغه څه دی؟ قرآن او حدیث دی. قرآن او حدیث یو مسله خو که پښتو نه ده خو ولې څه خبره نه ده، خو قرآن او حدیث کې هم ده، پښتو کې هم ده، نو خبره ښه شوه، مضبوطه شوه.
نو موږ له پکار چې موږ خپل هغه ښه عادت مضبوط راونیسو د پښتو کوم چې د قرآن او حدیث سره ټکراو نه خوري او د هغې موافق دي. نو دا د کچه انسانانو کار دی، درانه خلک دا کارونه نه کوي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې الله ماله یو زوی را کړی دی او اوس یې عمر 2 کاله دی او ما د هغه عقیقه نه ده کړې، اوس الله بل زوی راکړو، نو زه دا غواړم چې د هر یو د طرف نه یو ګډ حلال کم. نو که یو ګډ حلال کم نو دا عقیقه به وشي او که نه؟ الجواب په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې عقیقه واجب ده او که سنت مؤکده ده. ځکه چې یو دلیل یو حدیث دا دی امام ابو داود رحمه الله راوړی، پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم من ولد له ولد، د چا چې زوی پیدا شو فاحب ان ينسك عنه او دی غواړي چې عقیقه وکړي فاحب که دی غواړي. علماو د دین دلیل نیولی که واجب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټکی نه وي. نو بیا مخکې وایي چې عن الغلام شاتان مکافئتان، هلک د طرف نه به 2 ګډاني، وعن الجاریه شات او د جنۍ د طرف نه یو. نو دیزی کی دا خبر یاد ساتي چې د هلک د طرف نه 2 د جنۍ د پاره یو کچرته د یو انسان وس نه کیږي او د هلک د طرف نه یو ګډ حلال کی، نو هم هغه مقصد په حاصل شو. مقصد څه شو؟ حاصل شو، خو غوره طریقه ته پاتې شو. دیزی کی تاسو ته فائدمنه نقطه بیانوم که چېرته ویښ وئ او پوه شوئ پې. یو د یو کار کېدل دې ته په عربي کې وایي اجزا، یعنی دا کار وشو. یو دی دا کار وشو او څنګه چې سنت کې راغلی د رسول الله ثابت دی هغه شان وشو، دا به ډېر غوره شو. په دې اولني کې خو کار وشو، خو د دویم کې ورسره زیاتي دا وشو چې بلکل د پیغمبر په طریقه وشو. دې کې فضیلت او دې کې اجر ښه ډېر شو. پای زه تاسو له 2 مثالونه در کوم، ډېر ښه به پوه شئ. اودس کې اندام که یو پیرینځي که 2 پیرینځي 3 پیرینځي، درېونه ثابت دي، درېونه زیات نشته. یو سړي یو پیر هر اندام وینځو اودس وشو که ونه شو؟ وشو. یو سړي هر اندام 3 پیرې وینځو اودس وشو که ونه شو؟ وشو، سره د ډېر اجره چې 3 پیرې وینځو. خبل مثال کوه، د عاشورا روژه نیوه، د دې دغه 10مه ورځ ده، یو سړی دی صرف د 10مې ورځې د روژې ونیوه، صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح ده، هغه اجر به ورته میلاو شي کوم چې دې مباره کې راغلی. یو سړی دی 9مه ورسره ونیوه او بیا 10مه ونیوه، نو د عاشورا فضیلت ورته میلاو شو. د پیغمبر په هغه طریقې بلکل عمل وکړو، اجر یې د هغه بل نه څه شو؟ ډېر شو. اوس به ورسېدو که نه؟ نو ډېرو ته موږ دا وایو چې دا یو ګډ حلالولو کافي دي، خو ناغوره طریقه دا ده چې 2 حلال کړي، او که چېرته الله وروسته طاقت ورکړي او انسان حلالوي نو دغه طریقه هم صحیح ده. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې په دې لنډه قاعده کې چې کله سړی د امام سره ناستي او امام د لنډه قاعده اوږده کړي، نو په دغه ټیم کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې کې یو سړی درود ووایي د تشهد نه بعد، اشهد ان لا اله الا الله، یا دغه نه بعد ووایي، نو دی به سجده سهو کوي او که نه؟ الجواب په دې مسله کې خو د علماو اختلاف شته چې معمولي، خو صحیح خبره دا ده، زما په دې زړه مطمئن دی چې کله امام تشهد اول اوږد کو دا لنډه قاعده او ته غلی ناستې، د غلی ناستې نه غوره دا دی چې ته په رسول صلی الله علیه وسلم باندې څه ووایې؟ درود ووایې. بلکې دا د یو دلیل نه ثابت هم دي، او دا د امام شافعي رحمه الله قول لوي دا مستحب دي. امام شافعي ګوره دا وایي لکه امام بم درود وایي بیا به پاسي، او بعضو معاصرین علما هم دې له ترجیح ورکړې ده، یو دا خبره صحیح ده چې تشهد به وکړي، د تشهد نه بعد بیا پر رسول صلی درود وایي بیا به پاسي، که یوازې مونځ کې که امام او که به مقتدي. په دې کې یو دلیل دی، عایشه رضی الله عنها روایت دی او په هغې کې دا دی چې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وایي چې موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره مسواک تیار یې ښودو او د اوبه به تیارې پرتې، نو کله چې به هغه د شپې راپاڅېدو مسواک به وو او دس به وکړو، بیا به 9 رکعاته وکړو. څو
نه په دې نهو کې به نه کېناستو الا عند الثامنه په اتمه کې به کېناست اتم رکعت کې به کېناستو دلته به لنډه قاعده وکړه بیا به کې دا وي فیدعو ربه ویصلي علی نبیه نو دعاګانې به وغوښتې او درود به وي په ځان باندې بیا به پاسېدو نو بیا به نهم رکعت وکړو بیا به کېناستو نو بیا به تشهد درود دعاګانې بیا به سلام وګرځو د دې څنګه ثابتېږي چې په دې اولنۍ قاعده کې سجل کړی درود ویلي نو درود ویل داسې ټیم کې غوره دي داسې غلي کېناستو سجده سهو پې نشته هغه علماء چې سجده سهو پې شته هغه وایي چې څوک وایي چې دې کې زیادت نشته موږ وایو سجده سهو خو هله په انسان به کوي سجده سهو چې کله دې په دې منځه کې خطا شي داسې کارو کې چې هغه د منځه سره تعلق نه ساتي کمې زیاتې پکې یا راولي نو ولې د درود په منځه کې نشته څه شته کې نشته شته نو چې شته نو داسې نوی کار خو نه دی کړی داسې کار خو نه دی کړی چې د منځه خلاف دی نو سجده سهو په ده باندې نشتي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې موږ بهر ملکونو کې اوسېږو کور په خپله نشو اخیستی ځان له نو د بینک په ترو باندې موږ ځان له کور اخیستی شو که نه الجواب د بینک په لاره کور اخیسته دا په دوو طریقو سره دي د دې دوه صورتونه دي اولنی چې بینک تاله دا کور والي پیسې ټولې ورکي او بیا ته په کشتونو باندې هغه له ورکې قسطونه ته وښیي چې دا قسط واله راوړي دا به دې وخت راوړي دا به دې وخت او تا نه به کې زیاته فایده واخلي لکه تا له کور والي په 15 لاکه باندې نو ورکې به ته بینک له 2 لاکه دا سود دی دې کې شک نشي دا سود دی وجه دا ده چې یو خو دا کور د بینک سره نه دی دویمه کور اسې بانه شو نور بینک ته له 15 لاکه ریاله قرض درکړي ته به 2 لاکه واپس ورکړي دریمه د بینک نوم ته د کور وړېدلی نه دی دا څنګه د بینک ته چې به ته یې در خرڅوي بینک خو خپل طرف ته کور نه دی اړولی خو ستا ډایرک خبره هلته ده ستا ډایرک خبره هغه سړي سره ده نو د بینک څه دور دی بیا دی پکې څه کار کوي بینک کار دا وکړو چې تا له قرض پیسې درکړي ته به واپس ډېرې ورکړي دا حرام دی دویم صورت دا دی چې بینک دا کور د دغه کس نه والي او د بینک په ملکیت کې شي او بیا په تا باندې درخرڅ کړي او بیا ته وایي چې ماله به پکې دی ریټ دی او هغه ریټ دی زیات کړي وي ماله به پکې دومره فایده راکوي نو بیا څه دي جایز دي ولې جایز دي اوس د هغه ملکیت ته راوړی خپل سامان خرڅوي خپل سامان خرڅوي که ریټ کموي او که ډېروي ستا دې کې څه کار اخو نشتي که دې خوښې ښه ده که نه دې خوښ جو پرېږده خو دې که اوس هم دا خبره ساتي چې دا شرط به پکې نه وي د غرامې ده جرمانې ده چې که چېرته پیسې لیټ شوې نو دومره پیسې به زیاتې راکړې دا هم سود کې راځي دلته یو مسله ده اکثر ما رونه خویندې چې اوس کوي د داسې مسلو مباره کې نو زموږ ورته ضرورت دی دا خبره ساتي ضرورت ستا دپاره دا نه حلالوي چې ته سود وخورې ضرورت په بله طریقه باندې پوره کېږي څه ضرورت دی چې ته ځان له توران کور لې او ایجار کور ونیسه د کرایې په کور کې اوسېږي و ګناه کې خو ته قیامت پر ورځ الله ته څه وایي چې ما سود په دې خوړو ځکه چې کور ته مې ضرورت و داسې که دا دروازه کولو کړه چې ضرورت په رڼا کې خوره خو مزې شوي نو هر سړي ته ضرورت دی د پیسو ضرورت دی ورته که نه دی یوه شروع وکړي هر یو بوی زما ضرورت و ځکه مې سود خوړو نو سود خوراک دا حرام دی ګناه کبیره ده که ضرورت دی ورته وي او که ضرورت دی ورته نه وي والله اعلم د ورور ناشنا سوال کړی وی بس خلک دا خبره کوي چې ژوند انصاف نه کوي
ژوند انصاف ونه کو ما سره. دا خبره وي څنګه ده؟ دا ډېر ښکلی سوال دی او دلیل دی د سائل په تیز ذهن باندې او دلیل دی د سائل په شوق باندې د دین سره. زموږ خلک دا تپوس نه کوي چې مانځه دپاره به اودس څنګه کې لمونځ به څنګه کې، پاتې له داسې سوال داسې مې اورېدلي خلکو نه که نه مې اورېدی یاره وایي ژوند انصاف ونه کړو موږ سره، وخت انصاف ونه کړو، وخت انصاف ونه کړو. لکه څنګه انصاف ونه کړو؟ لکه پلانې مالداره شو او دی غریب دی، وایي مونږ ګوره یو ځای مزدوري کوله، یو ځای راوتو، یو ځای مرسه کړي، خو زماني یا وخت یا ژوند را سره انصاف ونه کړو. هغه ترقي وکړه، مخې ته لاړ او زه شاته پاتې شوم. دا ورو دا خبره څنګه ده؟ الجواب داسې خبره کول چې ژوند را سره انصاف ونه کړو او یا زماني انصاف ونه کړو یا وخت انصاف ونه کړو، دا زماني ته بدرد ویل دی او زماني ته کنځلي کوي، ځکه ژوند هم زمانه ده که نه؟ ژوند څه شی دی؟ زمانه ده او زمانه ژوند دی. او دغه شان د ورځو ته سپېره ویل، دا ټول په دې کې دننه راځي. بیا دا خبره یاده ساتئ، دې ته په عربۍ کې وایي د زمانې ته، دا فایدهمنه خبره، زمانې ته، ورځ ته، ژوند ته، دې ته په عربۍ کې وایي ظرف زمان. ظرف زمان او ظرف په عربۍ کې داسې شي ته وایي چې ته پکې څه شی ږدې، لکه څه شی؟ لفافه. په لفافه کې دننه څه شی ته ږدې که نه؟ دا ظرف دی، دا ظروف دي ټول. په دې کې دننه هغه څه پراته دي چې الله لیکلي دي. په دې کې دننه څه پراته دي؟ هغه څه چې الله لیکلي دي. نو په خپله په ژوند کې څه اثر نشتی، نه زمانه په خپله څه کولی شي، نه ورځې په خپله څه کولی شي، بلکې دې کې چې الله پکې څه اچولي بس هغه پکې پراته دي. که الله ستا دپاره مال لیکلی مال پکې شتي، که الله ستا دپاره مصیبت لیکلی مصیبت پکې پروت دی، که بیماري لیکلي بیماري پکې پرته ده. خو داسې خبرې کول زماني عدل ونه کو ما سره، وخت انصاف ونه کو، ژوند انصاف ونه کو، دې کې نسبت د ظلم الله ته دی په حقیقت کې. ځکه زمانه د چا په لاس کې ده؟ الله په لاس کې. ژوند د چا په لاس کې دی؟ الله په لاس کې. نو چې ژوند انصاف ونه کو، مطلب چا انصاف ونه کو؟ الله انصاف ونه کو، والعیاذ بالله. او حدیث کې درجه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی یؤذینی ابن آدم، د آدم بچی ما ته اذیت رسی، یقول یا خیبة الدهر، دا چې ویروي زمانه خنه ده، زمانی پسې خبرې کوي. نو الله سبحانه وتعالی دې کې دا وی د آدم بچی ما ته اذیت رسی، بدې ردې وی زمانې ته، او وی زمانه خو زما په لاس کې د الله وی اقلب لیله و نهاره، زه چې څنګه وغواړم ورځ او شپه راولمه، په دې کې چې څه دي هغه ټول زما په لاس کې. نو الله وی د دې خبرې د لاسه یا د دې خبرې کولو سره د ما ته اذیت رسی. د خبره یاد ساتئ، زمانې ته به د خیر او د شر نسبت نه به کوې، ځکه زمانه د الله په لاس کې. او بیا داسې قسمه عبارتونه ویل لکه دا چې کوم دی رو تپوس کړی، د دلیل به دې باندې چې زه د الله نه راضي نه یم، دا مطلب دا دی. او حدیث کې دا راځي په سنن ترمذي او سنن ابن ماجه کې دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، الله چې کله د یو قوم سره محبت کوي نو امتحانونه پرې راولي. فمن رضي فله الرضا، دغه کې دی څوک چې راضي شو په دې امتحانونو کې او په دې مصیبتونو کې الله به راضي شي. ومن سخط فله السخط، او څوک چې ناراض شو اعتراض وکړو په تقدیر باندې نو الله هم د دنه ناراض شو. دا قسم عبارات او دا قسم خبرې مکوي. یو حدیث کې راځي، ناشنا حدیث ته صحیح مسلم کې عباس رضی الله عنه روایت، رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه سړي د ایمان خون وسکو، ذاق طعم الایمان. کم یو؟ من رضی بالله ربا
وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. څوک چې بدی راضي شو چې الله مې رب دی، اسلام مې دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم مې سره پیغمبر دی، د ایمان خوند وسکو. نو د مؤمن شان دی چې د په مصیبتونو او په تقدیر باندې سي راضي پی. دا ته وایم درې درجې دي، درې یا یو بل به کوم زیاتې دي شي، خو دې درې تفسیر کې یو هغه انسان دی چې د مصیبت په وخت کې او د امتحان په وخت کې بدی ردی وي، صبر نه کوي، راضي نه، دا ټول غړ بدبخت انسان دی. دوی ما غلي صبر کوي، څه کوي؟ صبر کوي په مصیبتونو کې. دا خو مسلمان دی چې صبر کوي. دریم صبر کوي او د صبر سره د الله شکر ادا کوي. د ډېر اوچت مسلمان دی. راضي خوده د تقدیر د الله طرف نه راضي دی، صبر کوي او شکر ادا کوي. دا د ایمان اوچته مرتبه ده. فلانی ته باندې مصیبت راغی بس راضي وي، بل الله طرف نه راغلی، تکلیف دې له ډېر درکو بس صبر کو. دې چې کله دې ته وګوري چې دا مصیبت خو الله طرف نه او پلانی باندې څومره ډېر راغلی، نو شکر ومدا کړه الله سبحانه وتعالى. او به دې ته وګوري چې الله برله دې اجر راکړي، نو به شکر ادا کړي. نو الله سبحانه وتعالى دا صفات په من کې پیدا کړي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې ما توبه ویستې د ګناهونو نه، خو زما دعاګانې نه قبلېږي چې ولې؟ الجواب د ډېرو خلکو دا مطلب دی چې زه به توبه وباسم او الله ته به واپس شم او بس مصیبتونه به ختم شي، د اسمان نه به د سرو زرو د سپینو زرو باران راوورېږي، غمونه به ټول ختم شي، توبه مې وویسته او بس نه به امتحاني نه به مصیبتي ده، الله ته ما رجوع وکړه. دا نه دی پوه شوی بلې خبره باندې. تا صرف دا نه ته توبه وویسته قصه ختمه شوه، توبه دې وویسته نو امتحانونه به ولې نه ایسه. الله انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. موږ به لازم په انسان باندې امتحان راولو. که دا حقیقت ته معلوم شو نو بیا به دا ونه وایي چې ولې په ما باندې مصیبتونه ډېر راځي. دا راته بله فایده ذکر کوه چې څومره الله ته نږدې وي دومره باندې امتحانونه هم ډېر راځي. تیر شوي جواب کې ما وویل ان الله اذا حب قوما ابتلاهم. الله چې کله د قوم سره محبت کوي څه پرې راولي؟ امتحانونه پرې راولي. نو کېدی شي ته توبه وباسې او سختي در باندې ښه ډېرې شي. خو دا راته درېیمه فایده ذکر کوم، دا ډېره ناشنا ده، خو بیا به په دې سختو کې یو ناشنا خون ومي، بیا به په دې سختو کې خون ومي. سختې به ډېرې شي خو بیا به کې یو خون وي. هغه خوند د څه دی؟ هغه خوند د ایمان دی، هغه سکون به تا ته میلاویږي. ځکه بعضو سلفو دا خبره کوله وي لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. وکچت دی بچایانو ته پته ولګي د بچایانو د زامنو ته چې موږ سره کم نعمت ته نو په تورو بر سره جنگو کې د نعمت بر نه اخلي. نو څه خیال دی چې کم عالم چې دا خبره کړې ده هغه د بچانو مالدارو د بچانو زیات نعمتونو کې نه، د سره نعمت د ایمان او خون وسره. نو د خون پورې دا خبره وکړه وي کم خون چې موږ سره دی او کم سکون زموږ په زړونو کې دی، که دا چې د بچایانو ته معلوم شو نو موږ سره به جنګونو کې به زور به نه اخلي بیا. او دم دغه شان کم سکون چې به دین کې دی هغه بچایانو سره کم ځای کې دی. نو دې ورته موږ اول دا وایو چې ته په دې حقیقت نه پوه شوې. دویم بیا دا خبره غلطه ده چې سړی دا وایي چې زه به دعا وغواړم او دا به ډایرکټ شي قبول بشي. نه، د دعا دپاره شروط دي، د دعا موانع دي چې کله پکې هغه به دعا نه قبلي ډېر زیات دي. په دې باندې ما یو تفصیلي بیان کړی دا واورئ، د دعا آداب او شروط او کله قبليږي او کله نه هغه تفصیلي بیان واورئ. خو هغه موانع کې یو مانع دی دې ته وکړي دی، یو خبره چې دې له دعا نه قبلي
ابو هريره رضی الله عنه روایت ته صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. الله د انسان دعا قبلی چې کله به کې رښتې پرې کول نه یا د ګناه خبره به کې نه، الله دعاګانې قبلی ما لم يستعجل څو پورې تادي نه کړي. یو صحابي راپاسې وی رسول الله مل استعجال ده، استعجال څه ته وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه دا چې یو سړی وی قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وی دعاګانې وغواړي وی به لګیا شي، یاره دعا مې وغوښته قبوله نشوه وی ورځ دې سره شي هغه دعاګانې پرېږدي. نو دا خبره یاد ساتئ، کم سړی چې تادي کوي چې زما د دعا دې زر قبوله شوې، د ده دعاګانې نه قبلېږي. ظاهر ورم دقه وي زما دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ خو دې خبر نه چې په خپله په ده کې یو مانع مخامخ دا دی. لا نور موانع خو بیا کته غواړي چې نور د کې څه مشکلات دي. الله لوز کړی زه دعا قبلوم او د الله نه خو څوک رښتینی نشته. لوز د الله په خپل ځای دی چې قبوله نه شوه نو خپل ګریوان کې وګوره تا کې به څه مسله وي، نور الله دعا قبلی. بله خبره دا غلطه ده چې څوک دا ووایي چې زه به دعا وغواړم بس الله به دقه قبلی. نه، حدیث کې درجه د ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. وی کله چې یو مسلمان دعا وغواړي د الله نه الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، الله ولا بدري خبرو کې یو ورکوي، یا خو له دغه دعا قبوله کړي، واما ان يدخرها له في الاخره، يا الله بريد اخرت ته دعا په ځای ول اجر ورکي، قبل دو په ځای ول سور کی اجر، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، او یا الله د دنه د دې په ځای بل مصیبت لري کی. درې خبرې لازم نه چې د دعا به قبل ده کې دي شي قبول شي، او کې دي شي الله د بل مصیبت لري کی چې ته نه معلوم دې دعا د لاسه لري کوي، او کې دي شي الله پرې دی اخرت ته نو په اخرت کې بل صدر کی اجر بدر کی. او درته وګوره چې کله دعا نه قبل ده په دې کې د الله حکمتونه یې وره، لکه اوس یو سړی دی موانع پکې نشتی، شروط برابر دي، خو مسلمان سره دی بیا هم کې دي شي دعا قبول نه شي، پای کې به د الله صحیح حکمت. بس کتابونو کې به دا خبره کتلې د بعضو سلفونه، وی موږ به دا سوال کوو چې یا الله موږ له توفیق راکړي د غزا چې د جهاد له لاړ شو، خو توفیق الله ورنکو، حالانکه ښه نیکان خلک نو بس پکې دا وی موږ په خوب کې ولیدو، خوب کې راته داسې رالو که چېرته ته غزا له لاړې نو په غزا کې به قیدي به شي، او که چېرته قیدي شوي نو ته بیا د هغوی دین ته وړې. ګوره د الله دې حکمت ته په دعا نه قبلولو کې دې به لاړ شي جنګ له، خو په جنګ کې به څه شي قیدي به شي، او چې قیدي شي نو په هغه تکلیفونو کې دی شي صبر ونه کړي نو د هغوی هغه دین ته به ووړي. اوس دې خو به دا چغې وایي د جهاد دپاره دعاګانې غواړم هغه هم نه قبلېږي. صبر ته د الله نه ښه نه پوهېږي. تا چې دا سوال شروع کړی زمونږ سوالونه سي زمونږ خو دغه هم نه دي، موږ دغه سوال نه کوو د دین ده، زمونږ خو دغه سوال دی چې الله غټ ګاډی راکړه، یو داسې وړوکی ونته کې کور چې 20 کمرې او نیم کیله ځمکه کوي او ډېرې ښځې او ډېر بچي، زمونږ دغه سوالونه ما ته پته ده که نه، د دنیا نه مخکې ځو نه دې شاته ځو په دې دنیا ولاړ یو. اوس یې سړی یا الله غټ کور راکړه، الله دعا قبول نه کړه، بس د به سپېره خوله ده یاره ډېرې دعاګانې مونږ وغوښتې وه، څه دې وغوښتو د عبادت دپاره نه د کور دپاره قبول نه شو، وی قبول نه شو نو صحیح ده که نه ستا دپاره به کې خیر نه، په دې کور کې به ستا دپاره خیر نه، کېدای شي دا کور ته جوړ کړي ډېره خرچه پې وکړي او په دې بیا څه اسماني یا طوفاني څه عذاب پرې راشي او ختم شي، پیسې به ټولې ضایع شي. کېدای شي دغه کور ته جوړ کړي ډاکوان د پسې راشي او مړ دې کړي
کیدی شي ډاکوان درې پیسې ووایي کیدی شي ډېرې خبرې دي که نه موږ ته نه خبر خو په عرش باندې یو رب دی هغه ته خبر دی ورسېدې په دې مسله کې نه نو دې ورور ته موږ دا وایو او دا یو ښکلې نقطه ده چې بعضو کسانو کې دا بیماري ده چې دی وایي چې یالله دا کار راله وکړه هغه کار ډایرک ونه شي خو الله وله په بله طریقه وکړي نو دی بیا نسبت د دې خبرې الله ته نه کوي او هغه طریقې ته او هغه لارې ته کوي په کومه لار چې دا مشکل ده حل شوی او دا بې وفایي ده د الله سبحانه وتعالی سره دا پلانې چې راغې ستا دا مسله حل کړه دا چا راوستو دا هم الله راوستو دا لار چې اسانه شوه دا چا اسانه کړه دا هم الله اسانه کړه الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې قبولې کړي والله سبحانه وتعالی زموږ هر مشکل اسان کړي والله اعلم